بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس د تجارتي محاسبې سافټویر ته مو هرکلی کوم. راځو په عملي ډول باندې دا ځل موږ په سافټویر کې کار کوو، ځکه مخکې خو تاسو د سافټویر ټول بخشونه زده کړله، اجناس ثبتول، روزنامچه، کاتې جوړول، خرڅلاو، پروشات، تولید، اضافه عواید، سټاک، مصارفات، ټول مو زده کړل. اوس راځو په عملي بڼه باندې چې تاسو خپل سټاک باید په کم ترتیب باندې ورسوئ. صحیح دی؟ زه صرف دوې انټریانې په هر بخش کې کوم، نور بیا تاسو په هغه ترتیب باندې مخته ځئ. نو اول د وار راځو موږ IR منیو ته کرنسیانې جوړوو، ځکه موږ خو یوازې یوه کرنسي لرو، ډالر ته. صحیح دی؟ نوې کرنسي باندې اضافه کول باندې کلیک کوو او دلته هم زه افغاني کرنسي اضافه کوم، راسره افغاني او سمبول یې ورته ورکومه افغاني، او د ډالر په مقابل کې افغاني په څو ده؟ په 78 باندې. صحیح دی؟ بله کرنسي زه جوړومه د کلدارې په نوم باندې او سمبول یې ورته ورکومه د RS. نرخ د ډالر په مقابل کې په 160 باندې. صحیح سو؟ پسې راځمه کاتو ته. صحیح دی؟ دلته زه یو څو دانې کاتې جوړومه، نوې کاته جوړول. اول دلته زموږ سیسټم کې چې کاتې جوړې وي هغه اتومات کاتې، یو د کیش په نامه، یو د کیش سیل په نامه. کیش ته دلته راسو، تغییر به پر ووهو، پر تغییر چې مو کلیک وکړئ او دلته به هم موږ کیش ته نوم ورکړو دخل یا هم تجاري. صحیح دی؟ دا به صرف مازې رینیم کو، دا کوډ نمبر به ورته واړوو. صحیح ده؟ ښه، دخل تجاري خو دا خو رینیم سول. راځو کیش سیل ته. کیش سیل هم باید موږ رینیم کو، په چیش په نامه باندې واړوو د پرچون سودا. صحیح دی؟ دا هم د دې کار هم وسو. په دوهم قدم کې موږ راځو. اوس نو تاسې خپل بیلانس را ایستلی دی، د مشتریانو ټول لیست درته پروت دی، د احمد او د محمود کاتې ټولې تاسې ته پرتې دي. اوس به نو تاسې د احمد او د محمود کاتې رسوئ. صحیح دی؟ د احمد او د محمود او د خان او د جان ستاسو ټول مشتریان دي، هغه تاسو د کتابه څخه رسوئ. نو په دې ترتیب باندې راځو، پر نوې کاته جوړه کړه بټن باندې کلیک کوو. نو د مشتری نوم لیکو، فرض مثال موږ دلته لیکو یو دانه حاجي محمد کریم. ټولګي کې څوک ورته انتخاب کوم؟ مشتریان. صحیح سو؟ هغه ترتیب لکه مخکې چې موږ په ویډیوګانو کې زده کړي وه. صحیح دی؟ بردګي کې حساب ورته لیکمه 4000 کمه کرنسي، د ځمکه زر دی افغاني. صحیح دی؟ انتقالي حساب کتاب صفحه نمبر 15 څلور 50. صحیح دی؟ دلته باید موږ ولیکو چې کتاب جلد 3، ځکه دا جلد یې باید معلوم وي، ستاسو به 1 2 3 کتاب وي. یوازې مې یوه کرنسي پور ورته ولیکئ. دغه رقم نور مشتریان هم په دغه ترتیب باندې رسولی سو. صحیح دی؟ پر مثال زه بل مشتري زه رسومه جان محمد، او هغه ته هم د مشتریانو کاتې، او دلته هم زوړ حساب ته راځمه، دلته هم زه بردګي کې لیکم، پر مثال دونه زوړ حساب بردګي، او دلته هم ورته لیکمه چې انتقالي حساب. د وخت نشتون له کبله به زه د تفصیل لږ ولیکم. صحیح سو؟ نو تاسو به مکمل لیکئ. ښه، یو دانه بله کاته بله جوړه کړمه د محب الله په نامه باندې. ټلیفون نمبر یې ورسره ور واچوو، زاړه حسابونه به ور واچوو. دلته هم دونده افغاني، او دلته به ورسره ولیکمه چې یو لنډ دغه زه ورسره لیکمه انتقالي حساب. موږ 3 دانې کاتې جوړې کړلې. دغه کاته کې ما کرنسي نه کړل انتخاب، د جان محمد په کاته کې کرنسي به زه اوس ورته انتخاب کړم، مبلغ به درته ولیکم، دا هم افغاني. صحیح څه؟ موږ د مشتریانو کاتې جوړې کړلې. اوس نو تاسې باید د خپل کتاب سره څنګه باید وګورئ. رابسئ دلته راپورونو ته چې مشتریان مو ټوله خلاص کړل. صحیح سو؟ مشتریان چې مو ټوله خلاص کړل، دلته به پر کښتونو باندې کلیک وکړئ. پر کښتونو چې مو کلیک وکړئ، په دغه لیست کې پرچون سودا خو نو زموږ پور نسته. حاجي محمد کریم واقعا هم د کتابه سره 4000 افغاني سته که نه؟ ته د کرس
جان محمد دغونه 5550 افغانۍ دي قرض کنه دی. محب الله دغونه دی کنه دی. او جمله موږ دلته راسي جمله وګورئ د بیلانس خلاصه کې د قرض پر مشتریانو باندې جمله ستا دغونه قرض پر مشتریانو پاته دی کنه دی. که دغه دوه سر خوړي نو ستا حسابونه سم دي. که سر نه سر خوړي نو دلته په لیست کې راپورونو ته راسه اول هلته وګورئ په بیلانس خلاصه کې وګورئ جمله سمه ده کنه سمه. او بیا هم د اطمینان له خاطره دلته کښتونه ته راسه او د هر یوه لیست وګوره چې واقعا دغونه دي کنه دي. که دواړه سره خوړی نو بس مشکل نشته. صحیح سو. مشتریان په دغه ترتیب باندې په دغه ترتیب کاتیا بانکونو ته جوړ کړي، صرافیو ته به جوړ کړي او ټول شرکتونو ته به جوړ کړي. سړي زه به رابرسم یادونه به هم د شرکت محمد غوث لمیتد چاته جوړو د شرکتونو کاتې. صحیح دی. زه ودانه کاته مازلته جوړوم د نور خو ان شاء الله زده دي. زوړی سال څه پر رسیدگی کې لیکم پرون سال زره ده دوه افغاني قرضدار یم. صحیح دی. دلته به مرته لیکم چې انتقالي حساب تفصیل کې صرف د سلنټ لیکم تاسو په مکمل لیکئ ته دغه جلد دغه کتاب څخه یو نه بل کاته زه جوړوم ده نورزاد برادران ابن نورزاد برادران صرافي. دلته زه باید کومه سره د بانکي صرافي کاتې دا ورته انتخابوم. موبایل نمبر هم دا دی نورزاد برادران ده. زوړی صاحب په رسیدګي کې چې زما په صرافي کې پیسې پرتې دي نو هغه باید په بردګي کې موږ ولیکو. زموږ دغونه افغانۍ په صرافي کې پرتې دي. انتقالي حساب انتقالي حساب یې صرف سره ولیکئ او دا هم ثبتو. یو دنه بله کاته هم جوړوم شرکتونو ته مې جوړ کړه صرافۍ ته مې جوړ کړل. صحیح سو. مختلف صرافیانو ته تاسو نه جوړولی سئ. یو دنه عمومي کاته چې باید موږ جوړ کړو هغه د موجودي په نامه باندې. صحیح سو. موجودي اجناس دغسې به ورته ولیکو او دلته هم شرکتونه باید ورته انتخاب کړو. ټلیفون نمبر شی نه غواړي دلته ورته ولیکو چې موجودي کاته. ښه د کاتو کار خلاص سو. عمومي کاتې موږ ټول جوړ کړه د شرکتونو د صرافیو دا د بانکونو هر کاتې تاسو دغه ترتیب باندې جوړولی سئ. صحیح. په دوهم کتن کې زه راځم واحدات جوړوم د خپل اجناسو مطابق واحدات جوړوم. صحیح څه راځم دلته ورته وایم چې کارتن درزن دانه. ښه د واحدات څخه وروسته موږ د بیل نمبر عیارو. صحیح دی. تاسو خپل کتابچه وګورئ چې بیلان څو ته رسېدلي دي. دغه زموږ بیلان باید د دغه نمبر څخه راته شروع کړي سافټویر. صحیح سو. دغه څخه وروسته د سافټویر تاریخ اړوم میلادي ته هجري شمسي ته زه باید راوړم. دغه څخه وروسته یوزر تبدیلوم. لاګین چې په تغییر باندې کلیک وکړو یوزر. صحیح دی. او دلته هم یوزر نوم دلته ته بدلوو. دلته زه ورته وایم چې فرض مثال یوزر نوم دې باید ماته ستار راکړي. فاصله مو په مابینځ کې صحیح. پاسورډ هم ستار یو دوه درې ورته ورکوم. نوم محمد نسیم ورته بدل هر شی چې تاسو ورته لیکئ. صحیح. او دا به هم تغییرات ثبت کړه بټن پر ستار already taken دلته به SATTAR یو دوه درې وکړم یوزر نوم. صحیح سو. دغه نوم رجسټر دی ستاسو سره ځکه په یوه یوزر خو په دوه نومونه نشي رجسټر کېدلی. ښه دا کارونه ټول خلاص ول. راځم اوس اجناس منیو ته. یوزر مونږ لري بدل کړی وه. اجناس منیو ته راځم. اول ډول باید زه ګدامونه جوړ کړم. نوی ګدام یا دکان ثبت کول. دکان ډول خرڅلاو مسئول ستار ادرس کندهار. یو دنه بل باید زه ګدام جوړ کړم. ګدامي هرات بازار مسئول ستار ادرس هم کندهار. ګدامونه جوړ شول. راځم اوس نو اجناس منیو کې جنس رسوم. صحیح سو. نوی جنس ثبت کړه باندې کلیک کوم. شماره ده ستا شماره ورته واړو. زما شماره چې د دغه نمبر څخه چې اوس د اجناس ته. صحیح سو. ښه اجناس ثبتوو.
اجناس کټګوري نه خو نو موږ نه جوړ کړی کټګوري ته ضرورت هم نشته که چیرې جوړوي جوړ کړئ سیدي کټګوري مزدار ان شاء الله الرحمن په دوامه ویډیو کې وګورئ ښه اجناس جوړوم پر مثال زما د کمپیوټر هم شرکت دی سیسو ډل کمپانی ماوس یا هم شرکت مو پر مثال د فرنیچر شرکت دی چې الته موږ سرویسز هم استفاده کوو سیسو هغه هم پد استفاده کوو پلاو به ګورو یا د موټرسایکل هم دا هر شي شرکت یې فرق نه کوي سیسو دلته ځکه چې 15 نفرې ترکی کوچ ماستر پوم والا سیسو جنس خرڅلاو جنس ډول خرڅلاو اول واحد دانه دغه دانه راځي او سیټ راځي فکر کوم جنس پورته واړو سړي ښه داسې شی به انتخاب کړم چې همو د کارتن او درزن او دانه پکې کې استعمال شي او هم د تاریخ تېرېدو پکې کې استعمال شي صحیح دی نو پر مثال د کاسمیټکس شرکت لپاره جوړ صحیح دی هغه کې د زنک شامپو دوبۍ والا 400 ملي د جنس ډول خرڅلاو دی اول واحد یې دانه ده اول واحد یې کارتن دی دوهم واحد یې درزن دی 12 درزنه راځي دریم واحد یې هم دانه ده او په کارتن کې 120 دانې راځي اوسنی موجوده جنس چیرې پروت په دکان کې پروت فروشنده موجودی اجناس اوسنی موجوده تعداد پر مسلسل کارتنه پروت په کومه کرنسي باندې ول دي په افغاني باندې ول دي سیسو نرخ څو دی دغه کارتن ده د دې کارتن نرخ دی $50 دی د پروش نرخ هم $50 دی خلاصېدو خبرتیا پر مثال چې ماته 10 کارتنه پروت ماته خبر راکړه د پر دغه تاریخ باندې دی د زنک شامپو چې په دې تاریخ باندې تر وخت تیریږي کله چې 2 میاشتې پاتې باید ماته خبر راکړي صحیح دی دوه دریم څلورم پنځم اجناس ټول په دغه ترتیب رسو مکمل اجناس مو ورسول مکمل لیست مو پوره کړی او نو به چیرې نو به څوک راوصل ته کاتب وګورئ پلا راپورونه ګوره په هغه صورت کې چې ټول اجناس پوره کو چې ټول اجناس مو پوره کړل نو راځول ته د شرکت راپورونه کې د شرکتونو کاتب پلا ګورو دلته به هغه کرنسي هر کرنسي به جلا جلا انتخاب اول ډالر انتخاب کول ته موجودی اجناس انتخاب کوو سیسو ډالر کې بیلانس صفر بیا افغاني انتخاب کوو موجودی بیلانس انتخاب دی بیلانس دی $15000 دی په 15000 افغاني دی په افغاني کې او بیا کارلار انتخاب کوو کارلار کې شي نه درو نو افغاني راځم دلته کاته ایډیټ کوم کاته یا اکاونټونه د موږ د سرمایه کاته چې و هغه ته زه اوسنۍ موجوده بیلانس رسوم صحیح دی موجوده اوپننګ بیلانس په چیرې رسوم په بردګي کې رسوم 15000 افغاني صحیح دی باید موږ دا په بردګي کې ورسو چې هر څونه اخیری بیلانس هر څو وي یعنی موږ قرضدار او هغه حساب دلته رسو نو بیا چې کله دلته موږ راپورونه ته راسو موږ د هیڅ نه قرضدار ګوره راپورونه ته راځم د بیلانس خلاصې ته راځم دلته ګوره موږ اجناس رسول دی او د 15000 افغانۍ سټاک موږ لرو موجودي مو د 15000 افغانۍ دا و قرض پر موږ باندې دونه افغاني موږ قرض لرو دا د کومې نگاه څخه لرو البته به زه وګورم چې موږ د چا قرضدار یو صحیح سو دلته باید موږ وګورو چې موږ د چا قرضدار یو راپورونه ته باید موږ د موجودي نه قرضدار و بیلانس شیټ موجودی باید موږ صفر وي دلته باید موږ وګورو افغاني پلټنه د چا قرضدار یو د شرکتونو کاته شرکت محمد غوث لیمیټډ قرضدار یو د شرکت محمد غوث لیمیټډ کوم قرضدار یو صحیح دی دغه کاته دلته باید موږ په بردګي کې لیکل راغی باید موږ دلته په رسیدګي کې ولیکو د موجودي اجناس حساب دا اوپننګ بیلانس شنه مو کرنسي مو فکر کوم نو انتخاب کړی نو دا هم 15000 افغاني او دا هم کرنسي افغاني سیسو اوس باید موږ یوازې د شرکت محمد غوث لیمیټډ چې موږ قرضدار یو هغه پور باید په موږ پاتې راځم بیلانس شیټ ته بیلانس شیټ وګورم د هم افغاني پلټنه پر وهو دلته راځو د شرکتونو کاته ګوره موږ یوازې موجودي اجناس کې موږ د 15000 افغانو صدق زموږ سرمایه و چې موږ راوړل د شرکت صحیح سو او موږ د محمد غوث لیمیټډ دونه قرضدار یو یعنی نور قرض پر موږ باندې نشته ان شاء الله الرحمن په موجودي مو سره خلاص کاتیم هم زده سولې اجناس ثبت رجستر مو هم زده سو نور نو بس د دې څخه وروسته تاسې خپل خرڅلاو کوئ رانیول کوئ
بیلونه جوړوئ، کوټیشنونه ورکوئ، روزانه چې دا پیسې وصول کوئ، دغه یوه د عملي طریقه. یو شی بل مصارفات که تاسو د مصارفاتو ویډیو ګورئ په سافټویر کې د مرستې مینیو ته راسئ او دلته هم تاسې د مصارفاتو د ثبت او د رجسټر ویډیو ګورئ. صحیح دی انشاءالله. هلته موږ مصارفات پوره تشریح کړي دي. صحیح دی. نو د مصارفات کټګوریانې دلته جوړې کړئ. نور نو په آینده کې چې هر څونه کار تاسې کوئ په دغه ترتیب باندې مخته ځئ. دا موږ اوله موجودي په دغه ترتیب باندې ثبتوو، سافټویر په اول ځل باندې په دغه ترتیب باندې عیار کوو.